د کلیولند ریور سایت د ښوونځي د ووم ټولګي زده کوونکي دغه ښوونځي د دویم ټولګي زده کوونکو ته د لمر د تندر نیول تشریح کوي. دغه ښوونځي ووم ټولګي کې د زده کوونکو د میزونو پر سرونو د ځمکې او سپوږمۍ کورې او منور لمرونه پراته دي. ما دوی ته په دې اړه چې څه ډول لمر او سپوږمۍ تندر نیسي تدریس ورکولو. ما دوی ته ورزده کول چې سپوږمۍ ځمکه او لمر په یو قطار کې واقع کیږي او پر ځمکه سیوری خپروي. دیلانا لوزوانوا د دویم ټولګي یوه زده کوونکې ده. هغه فکر کوي چې اوس د تندر نیول په موضوع سر خلاص شوی دی. د لمر تندر نیول هغه وخت رامنځته کیږي کله چې زه فکر کوم سپوږمۍ د ځمکې چاپیره گردش کوي او له دې امله بیا تیاره کیږي. زه فکر کوم همداسې به وي. د ریور سایت ښوونځي کې ښوونکي نانسي موریس لوبې او جوړ شوي ماډلونه د لمر له تندر نیولو څخه وړاندې د زده کوونکو د بوختولو لپاره کاروي. نوموړی وایي چې د زیات عمر لرونکو زده کوونکو ته د تدریس دغه ډول اغیزمن دی. زه یقینا چې له دوی زیاته خوشاله شوم. ما ډیر داسې زده کوونکي ولیدل چې عموما د ښوونځي په فعالیتونو کې برخه نه اخلي او خبرې هم نه کوي. اوس یې کوچنیانو ته دغه موضوع تشریح کوله. کله چې ته بل چاته تدریسوي د دې معنا دا ده چې ته پرې پوهیږي. د کلیولند ښار به د لمر د تندر د نیولو له امله تر 4 دقیقو تیاروي. د دویم ټولګي هغه زده کوونکي چې د تندر د نیولو پر مهال د لمر د لیدلو لپاره جوړ شوي ځانګړو عینکو په مټ تدریس کیدونکي د درس ته رابلل دي وایي چې موخه یې دا ده چې دوی ته وښایي چې څه ډول په ځینو کلتورونو کې د لمر د تندر د نیولو پر مهال خلک دایره وهي. د سپوږمۍ د ټولو مرحلو او د لمر تندر نیول د امریکا د ټولو ایالتونو په ساينس کتابونو کې شامل کړل شوي دي. زده کوونکي د لمر نیول په عملي توګه له لیدو په اړه خوشاله دي. د لمر د تندر نیول په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو له ورځني رخصتي وروسته رامنځته کیږي. د دې معنی دا ده چې ډېر زده کوونکي به رخصت وي او په دغه ورځ به د تمې پر خلاف تیل ماټیل هم نه وي. رڼا توراني غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.